السلام علیکم، زه ایملیار ساجد یم. تاسو ته ښه راغلاست وایم. په دې هیله چې ټول روغ اوسئ. د جاوا سکرپټ د کلاس 18مه ویډیو ده او په دې ویډیو کې به موږ او تاسو ټرنري اپریټرز باندې خبرې کوو. نو زموږ کې ټرنري اپریټر موږ سره سم کار کوي لکه د اف سټیټمنټ غوندې یا د اف کنډیشن غوندې، خو دلته خبره ده چې یوازې دغه کنډیشن چې کیږي او د هغه پر اساس تاسو دوه جواب درکړي چې یا به ټرو وي او یا به فالس وي. لکه تاسو ګورئ موږ سره یو کنډیشن وي، کچې دا کنډیشن true شي نو موږ سره یو سټیټمنټ پرینټ شي او که چیرته کنډیشن فالس شي نو موږ سره به یو بل سټیټمنټ پرینټ کیږي. د دې چې کوم سټرکچر دی موږ سره هغه داسې دی چې موږ به قوسونه شروع کوو. دا قوسونه چې دی موږ سره دا اپشنل دي که ورکوي او که نه دا به کار کوي تاسو سره، خو چې ورکړئ ښه راځي. قوسونه شروع کوو، قوسونو کې دننه به موږ کنډیشن لیکو او اخر کې به دلته موږ کوېشن مارک اچوو. که چیرته دا کنډیشن ټرو شو نو دلته به موږ یو سټیټمنټ لیکو د ټرو لپاره، او که چیرته دا کنډیشن فالس شو نو موږ به دلته یو کالن اچوو او کالن نه وروسته به بیا موږ یو سټیټمنټ لیکو د فالس لپاره. نو که چیرته موږ اگزامپل ته راشو یا مثال ته راشو، دلته تاسو ګورئ چې موږ سره یو ویریبل ده د ایکس په نوم باندې او د کې موږ سره 20 موجود دی، او دلته موږ سره یو بل ویریبل ده د وای په نوم باندې او د کې موږ سره هیڅ هم سٹور نه دی. نو زه راځم دلته موږ یو کنډیشن لیکلی چې ایکس لوی دی له 15 څخه. دلته که چیرته ایکس رښتیا هم له 15 څخه لوی شي نو دلته به موږ چیک کوو وای به راخلو، دا موږ سره یو ویریبل دی او د کې به موږ سٹور کوو چې یس اټ از ګریټر. نو که چیرته د x له 1500 زیات شو نو دا yes it is greater به په دی وای کې سٹور شي. خو که چیرته دا موږ سره فالس شي او زیات نشي نو دلته به موږ سره دی وای کې no it is not سٹور شي او اخره کې به موږ دا وای راواخلو ډاکومنت ډاکټر کې به واچو او د کوم میسج چې موږ ته راځي هغه به موږ سره پرنټ شي. د دې لاندې طریقه بل هم موږ سره شته چې موږ ضرورت نه لري هر یو تلته وای ولیکو. موږ کولای شو ډایرکټ همدغه مکمل چې کوم کنډیشن دی دا دی وای کې سٹور کړو. لکه لګوره موږ ویریبل وای اخسته او دلته موږ چې دا کوم کنډیشن لیکل هغه دی وای ته موږ سٹور کړي. دلته موږ لیکل چې ا دی ا نه دی دا موږ سره x دی، x کلوي ویل 15 څخه نو موږ سره به دا میسج دلته سٹور شي او که نه وي نو موږ سره دا میسج بل ته سٹور شي. دلته موږ اوس د وای لیکلو ضرورت نه لري، یوازې موږ کولای شو سر کې وای ولیکو دا د دې کنډیشن چې څه حاصل راځي چې څه ریټرن کیږي هغه به موږ سره دلته په وای کې سٹور کیږي او وروسته موږ کولای شو وای ډاکومنت ډاټ واسطه چې چیرته استعمالول غواړو هلته استعمال کړو. نو زه به ایډیټر ته عملاً پرې کار کوو. نو لکه څنګه چې تاسو ګورئ یو ځل بیا هم زه خپل ایډیټر کې ما دلته موږ سره د HTML بیسیک کوډ دی، له هغې نه له موږ سره سکرپټ ټیګ دی چې په دې کې به موږ خپل جاوا سکرپټ کوډ کوو. نو زه راځم یو ویریبل اخلم د x په نوم او دې کې سٹور کوم 50. یو بل ویریبل اخلم او ای وای په نوم باندې دې کې هم سٹور کوم. نو اوس راځو کنډیشن چک کوو، قوسونه چو لیکو x greater than 30 او دلته موږ کوېشن مارک ورکو. اوس د دې مطلب دی که چیرته x له 10 څخه زیات شو نو څه وشي؟ نو وای به راوالي او وای کې به موږ سره سٹور کړي چې به موږ سره سٹور کړي په وای کې به موږ سره سٹور کړي چې yes it is true. که چیرته موږ سره x له 10 څخه زیات شو نو وای کې به موږ سره سٹور شي چې yes it is true. خو که زیات نشو نو کالن اچول نو وروسته به راځو بیا به هم وای کې سٹور کوو چې به سٹور کوو وای کې به موږ سٹور کوو چې no it is not. نو دلته تاسو ګورئ لنډه خبره ده هماغه د اف خبره ده. کنډیشن چک کیږي که چیرته ټرو موږ سره دا میسج په وای کې سٹور کیږي، که چیرته فالس موږ سره دا میسج په وای کې سٹور کیږي. او دلته بیا موږ کولای شو راشو ډاکومنت ډاټ رایټ ته او دلته موږ د وای چې کوم قیمت دی هغه پرینټ کړو. سیف اوس چې کله راشو براوزر ته ریلوډ کړو نو تاسو ګورئ دلته ولیکل شو yes it is true. دا صحیح دی. نو دلته ګورو دلته موږ سره 30 دی او دلته موږ سره 50 دی، نو x له 10 څخه زیات دی. نو په دې خاطر دلته موږ سره پرینټ شو چې yes it is true. خو که چیرته راشم او دا شل کړم سیف کړم، سیف کولو سره شو ریلوډ کلیک کړم تاسو ګورئ چې نو it is not، نه دا موږ سره زیات نه دی. ولې زیات نه دی؟ ځکه دلته موږ سره شل دی او دلته موږ سره 30 دی. اوس که غواړم دا پلان طریقې سره ولیکم نو زه کولای شم چې راشم او دغلته چې موږ کوم زه دا کمنټ کوم پوره دا کنډیشن د سره لیکم تر څو تاسو پرې خپوي شئ. نو اوس راځو وای لیکو، وای کې سٹور کوو چې په مکمل هم دغه کنډیشن نو لیکم که چیرته x زیات ویل 10 څخه کوېشن مارک اچو او ورته لیکو چې yes it is. او که چیرته نو کالن اچو، کالن نه وروسته بیا هم میسج ورکوو چې no it is not. اوس بیا هم موږ هماغه د وای چې کوم کې قیمت دی هغه د ډاکومنت ډاټر په واسطه پرینټ کوو. سیف چې کله راشو ریلوډ کلیک کړو نو تاسو ګورئ چې موږ سره بیا هم میسج راځي چې no it is not. ولی ځکه چې موږ سره د x چې کوم
قیمت دی هغه له 10 څخه زیات نه دی. که چیرې زه راشم زه دا زیات کړم 45 کړم سیو کړم او راشم ریلوډ نو تاسو ګورئ چې یس اټ از موږ سره پرنټ شو. یعنی اکثره وخت چې موږ د یو کنډیشن چې کوو چې د هغه جواب یا ټرو وي او یا فالس وي او زیات کوډ یا زیات سټیټمنټ پرنټ کول ته ضرورت نه وي نو موږ کولی شو د ټرنري کنډیشن په واسطه په اسانۍ سره هغه سرته ورسوو. د دې او د اف ترمنځ همدغه فرق دی چې اف کې موږ کولی شو ملټیپل سټیټمنټس یعنی یو زیات ګروپ اف کوډ پکې پرنټ کړو خو دلته موږ یوازې یو سټیټمنټ پرنټ کولی شو چې یا به ټرو وي موږ سره او یا به موږ سره فالس وي. په دې هیله چې پر موضوع پوه شو اوسئ. که بیا هم څه پوښتنه وي څه غوښتنه وي څه وړاندیز وي تاسو کولی شئ ما له کمنټ پرېږدئ. تر بیا چې زه راځم تاسې په خدای سپارم. ما په دعاګانو کې یاد ساتئ. د خدای په امان.